بلوچستان او ټي ټي پي پاکستاني پوځیان په ګونډو کېدو ته نږدې کړي، نن یې بیا ورباندې سرونه ګرځولي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. بلوچستان او پښتونخوا کې د ناامنیو په دوام تازه خبر دا دی چې بلوچ ازادي غوښتونکي پوځ کلات کې د پاکستان پوځ پر 2 پوستو بریدونه کړي چې پکې 6 عسکر هلاک شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. بلوچ پوځ وايي ځواکونو د کلات په شامردان سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې سنایپر وسلې برید کړی چې پکې یو تن په هلاکت رسیدلی او بل ټپي دی. هممهاله بیا د کلات په شیخړي کې د پاکستان ځواکونو پر پوسته د درنو وسلو د برید له امله 15 عسکر هلاک شوي او 15 نور ټپیان دي. د برید مسؤلیت بلوچ پوځ په غاړه اخیستی، خو تر اوسه د پاکستان حکومت په دې تړاو څه نه دي ویلي. بلوچستان ویلي چې پاکستاني ځواکونه دوی سره د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او تر هغه به جنګېږي چې بلوچستان یې نه وي آزاد کړی. بلخوا هندوکش غږ ته ځایي سرچینې وایي د جنوبي پنجاب په ډیره غازي خان ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځ او طالبانو ترمنځ پر لپسې څو ساعته درنه جګړه شوې چې له امله یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سرچینې زیاتوي چې په دغه جګړه کې ځایي پولیسو او اربکیانو هم د پاکستاني پوځ ملتیا کړې چې په ترڅ کې درنه مرګ ژوبله راوښتې ده. سرچینه وایي چې یاده نښته کې 18 پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دغه جګړه کې 4 تنه پاکستاني طالبانو هم ژوند له لاسه ورکړی چې 2 یې د یوې کورنۍ غړي وو. د یادونې ده چې د پاکستاني طالبانو غورځنګ ځواکونو په جنوبي پنجاب کې پراخ پوځي حضور لري. تحریک طالبان پاکستان ګواښ کړی چې د اسلامي نظام راوړلو لپاره به د دوی جهاد دوام ولري. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.